ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځ چورلکه ویشتل شوې. د افغانستان له نیمروز ولایت راپورټونه وایي د پاکستان د پوځ یوه چورلکه د هلمند خانشین ولسوالۍ ته څیرمه د بلوچستان په چاغۍ سیمه کې په ډزو ویشتل شوې ده. تر اوسه نه ده روښانه چې پر دغه چورلکه چا ډزې کړي دي، خو ویل کېږي پیښه وروسته له هغه رامنځته شوې چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د هلمند، نیمروز او بلوچستان ترمنځ چاغۍ سیمه کې پر ډیورنډ کرښه اغزنتار وغځوي چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شول. له دې وروسته د پاکستاني پوځ یو پلاوی چې سیمې ته تللی و پر چورلکه یې ډزې شوي دي. د راپورټونو له مخې په دغه پیښه کې د پاکستاني پوځ یو افسر هم ټپي شوی، خو په رسمي ډول د دې پخلی نه دی شوی. د سیمې خلکو هم BBC ته ویلي چې چورلکه ویشتل شوې ده. په دغه سیمه کې په شاوخوا 15 کیلومتره څخه اغزنتار نه دی غځول شوی. هلته په سیمه کې د ذاکر په نامه د یوه کلي نیمه برخه د ډیورنډ کرښې یوه غاړه او بله یې د کرښې هغې غاړې ته پرته ده. د یاد کلي اوسیدونکي وایي که اغزنتار پر دغه سیمه تیریږي، کلی به یې پر 2 برخو وویشل شي او تګ راتګ به نشي کولی. ویل کېږي نشه یي توکي هم له دغه لارې قاچاقیږي. راپورټونه وایي د طالبانو نوي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. تر دې وړاندې په سپین بولدک سیمه کې هم د اغزنتار د غځولو پر سر له پاکستان سره لانجه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري او پاکستان څو کاله وړاندې پرې کرښه د کټارو او اغزنتار لګول پیل کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.